دی په اردو کې مغه رنګ دی په فارسي کې مغه رنګ دی بیا په دې پسې بیا بې ده بې بیا دغه رنګ ده په عربي کې فارسي کې او اردو کې او پښتو کې یو رنګ دی الف مدا نسته مقصود د سر د خلاص و دا بیس و بیا پې هغه رنګ ده لکه څنګه چې د اردو دغه د فارسي کې نسته پې دا پې په فارسي کې نسته فارسي دا په فارسي کې دا پې نسته دا په اردو کې شته پښتو کې شته په هندي کې شته دا په دغو ژبو کې شته په انګریزي کې د پی په عربي کې هم نسته بیا له دې بعد بیا تی ده تی بیا په ګردو کې شته په عربي کې شته په پښتو کې شته په فارسي کې شته په هندي کې شته په اردو کې شته په دغه کې شته له دې بعد بیا ټی ده ټی چې ده دا د اردو خو نو دلته دا رنګ ده د پښتو د تی رنګ ده خالي دلته دا شی ورتي بالا ټیکم سره بالا ټیکي د تی والا دي دا جلال کوي دا ټیک ټیکي چلا دی او چلا دی ټیک خامجي داسې دي چې چلا زه دا رنګ دی تی ده بیا سی ده د ټی توري هم په پښتو کې یو ټماټر پښتو کې ټټر دی ټټر ټټر دی ډېر شي پښتو کې ډېر شته بنسټ ټی بنسټ د بیزه نه ټی ټیغ پکښې ده او سی بیا هغه رنګ ده لکه څنګه چې د عربي ده اوس په دې کې چې راوله د لږ فرق د چې راغلی د ټی فرق راغلی نور هغه شیان دي لکه اردو کې بیا چې دی بیا جیم دی جیم هغه رنګ دی د جیم بعد بیا زیم دی زیم دا رنګ دی زیم دا نه په اردو کې شته نه په عربي کې شته نه په فارسي کې شته نه په هندي کې شته ځنګل توري په لیکل کې خالی په پښتو کې دا څه شو ته زیم زیم ځنګل د دې بعد بیا څه دی بیا سیم دی سیم د سیم او د زین فرق زیم اول دا سیم 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 زیم او سیم دا بیا نسته په عربي کې نسته په فارسي کې نسته په هندي کې نسته په دا بیا جلا دی ما ته دوی د پښتو غو پنځه جلا دی نو دا سیم دی د سیم بعد بیا هی ده سیم هی څه ده چې ما علاقه چې مستا دا چې ده دا چې ده بیا هی ده حلوا ولا بیا خی ده هغه رنګ ده لکه څنګه چې په ټیک شو چې هي خي سر سیم او هغه رقم دی دا ګډ سیم دی خالي دا یو سیم زیم او سیم دا نور هغه سیمه توري چیشته چې څاروي ساروي سیمه دی سرګند سرګند هغه بیا مخ ته راځي چې بیا زور جلا کوم دا ټیک شو شته ورزه سی وایم به تر دغه ځای پورې خو دې دا زده شو او دال دی بیا دال دی دال بیا په پښتو په فارسي کې نسته په عربي کې نسته مصري کې یا پیروژ چینج ویلې دال پای باندې توی نه دال په دغه دی توی نسته توی نسته دا دال دا رنګ دی نو بیا زال دی هغه رنګ دی ٹھیک شو دال په اردو کې شته بجه اردو کې شته هغه توی ولا هغه توی والا دی لډاله ز توري کې هم شته په پښتو کې لډاله ز ډاډه ډاډه مطلب تسلی زړه می ډاډه ده میدان ری بیا هغه رنګ ده ری ها دغه رنګ ده لکه د اردو زال هغه زال دی دا ری ده بیا اړې دا رنګ ده ری ده صحیح بیا زی چې ده هغه دا رنګ ده لړې ز په پښتو کې توري بیا ژې ده ژې دې ته موږ ژې وایو یوسفزیان ګې ورته وایي یوه دا بله ژې ده د درو نقطو والا دا هم شته زی ادا له مخه هغه ده دغه تر هغه له مخه ده ښه دغه یوه دا د درو ټکو ولا تر له مخه ده بل بالا اردو کې شته په هندي کې هم شته دغه شی
دا ژ نسته بیا او ګوره دا بیا ناولاده دی ښه فرق یې څه شته؟ دا د په ویلو کې بیا فرق کوي نو یو هم ژیر دا بل هم ژیر اوس زه درښیم دواړې نه دا دي شي. دواړه ژ نه دي ها دا پښتو غټې لهجې چې دي هغه دوې دي یوه کندهارۍ لهجه ده یوه یوسفزۍ لهجه یا پېښورۍ لهجه یوسفزۍ لهجې والا دې ته ګاب وایي په ګاب یې وایي ګې ورته وایي لکه اوس موږ وایو هغه بیا بعد کې درښیم دا ژ هم شته بیا سین دی بیا شین دی شین شین دغه دی ښاغلتوب نو دغه شین دی بیا شین دی سین دی څه شته؟ شین ای بل شته؟ ای شین یو شین دی یو شین دی یو شین دی یو شین دی بل شین شین سر خلاصو دا بیا ناولاده دی ښه او بیا سواد چې دی هغه بلکل هغه رنګه دی سواد هم هغه رنګه دی توی هم هغه رنګه ده زوی هم هغه رنګه ده عین هم هغه رنګه دی غین هم هغه رنګه دی فی هم هغه رنګه دی دا فی په پښتو کې شته خو ځینې ځایونه استعمالیږي د دې تلفظ پښتون نشي کولی د فی هو. فی او سر دې خلاص شو د دې تلفظ چې دی دا ډېر کم کولی شي کم پښتانه یې کولی شي هغه پښتون یې کولی شي چې عربي یې ویلي وي یا یې فارسي ویلي نو دا بیا زه بیا بعد کې درښیم اوس فراخ ډیلی چې کم ده په اردو کې بیا کاپ دی دی پراخ دی کاپ یې هغه رنګه دی دا بل کاپ هم رنګه دی ګاب یې لږ جلا دی دا رنګه دی ګوټه ولري په ښکار کې صحیح ټیک شو لکه بیا- ډک سی وای لکه پړی کی سی ولا هو هو لکه پټی شو دا هغه دی بیا لام دی بیا میم دی بیا نون دی بیا نوړ دی نوړ اتاڼ د نون او دړې جوړ دی اتاڼ کې نه ده نوړ نوړ سر دا بیا زه در سمجھاوم دا بیا نسته دا په سنسکرت کې سته په پښتو کې سته په هندي کې شته په هندي کې هندي کې به کېدلی شي که سنسکرت دوی څه استعمالوله خامخا به وي خو بهرحال په سنسکرت کې دا شته په پښتو کې هم شته دا څه شته سنسکرت هم له هغه ځایه را روانه شوې ده له کومه ځای چې پښتو را روانه شوې خوند دې سره دا دا د آریینو له دا پر وځي پښتو ده فارسي ده سنسکرت دی دا خوند دې سره فارسي خو نو بعد کې فارسي شوه تر فارسي له مخه د دې نوم اوستا وایي اوستا نو نور دی دا دې ول دی بیا واو دی بیا هی ده بیا حمزه دی بیا چوټی ده کښنه یې چې ورته وایي پسته یې ورته وایي تانیسي یې هم ورته وایي پسته یې هم ورته وایي بیا اصل کې پسته یې دی ته هغه نه ده دا پسته یې ده دا بړی یې چې ورته وایي هغه چې دا هغه تانیسي یې ده دا پسته یې ده دا په ویل کې لږ پسته ویل کېږي هغه لږ سخته ویل کېږي تا د خلاص نو اوس حساب که څو دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوویشت دوهویشت درویشت څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اووهویشت اتهویشت نهویشت دېرش یو دېرش دوه دېرش درې دېرش څلور دېرش پنځه دېرش شپږ دېرش اووه دېرش اته دېرش نهه دېرش څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت خو ځینې خلک څه دي دا پر یې باندې چوټي یې باندې حمزه راسي دوی دا هم بیا دلته جلا لیکي څو یې جوړ کړي دي داسې بیخي ډېر نه ده. په هغه رنګه